آیا موساد او یا د اسرائیلو څارګره اداره پیژنئ؟ د موساد استخباراتي اداره چې له نړۍ څخه پټه وه او هغه وخت رسوا شوه کله چې مشر شاباته شاوت عزل کړی شو او پر ځای یې دیني یاتم مشر سو. د موساد اداره اصلي اسرائیل پر مخ وړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خپل استخباراتي فعالیتونه لري. موخه په هیوادو کې د معلوماتو راټولول، ترور کول، بمی چاودنی کول، د هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته لاره هوارول، د هیوادونو په داخل کې ګوندونه یو د بل پر وړاندې حساسول او داسې ورته کارونه کول دي. موساد اداره د دې هر څه لپاره مافیایي کړۍ او اجرتي قاتلان لري. د موساد ادارې کارکونکي 2 لکه وو. وروسته یې دا تعداد را کم کړ او په 1200 توقف کړ. موساد ادارې غوښتل چې اسرائیلي عسكر د عربي نړۍ ته داخل شي چې د دې کار لپاره د موساد استخباراتي ادارې خپل غړي هند ته وړاندې کړل او د هندستان سره یې داسې تړون وکړ. د موساد اداره به هند ته د پاکستان ضد کومکونه ورکړي او په پاکستان کې به مذهبي علما، فوزي قومندانان، جنرالان او مشهور لیکوالان په نشه کوي. خو هند به د موساد ادارې غړو ته تابعیتونه ورکوي. دا ځکه چې هند له ځان سره د عربو باور لري او د هندوستان زیات تجاران په عربي هیوادونو کې په تجارت مشغول دي. نو د موساد د ادارې کارکونکي به هم د سوداګرو په بڼه عربي هیوادونو ته داخلوي او دا کار ښه په بریالیتوب سره سرته ورسېدو او نن د دوی پلانونه تطبیق شوي وینو.